دا تبر تا زما د ځنګل نه راوړی دی، نو دا اصل کې زما ملکیت دی. خان کوم ما ته پته ولګېده چې ته د خپلو حدودو نه وځې، نو زه به د هغه تبر نه منکاري شم. دا څنګه چل دی؟ د کوی نه خو پرې راونوته. تم ورشه د هغې ونې نه سرانګې راکټ کوه او بیا تبر کوی ته وله. دی چې زه ونې پسې وتړم نو پخپله به حل ووایي چې تبر کم ځای دی. ټیک ده خان بېغمه شې. بیا ګل رحمان راغلی وي دغه زرګر دکان ته، نو دی هغه ته وایي څنګه چل دی تا هغه ډیلر روغوښتو که نه؟ شا به که نه چې دا تبر پې خرڅ کو. ظالمه د یرې راله خوب نه راځي د شپې. بېغمه شه ګل رحمانه، هغه ته ما سوال جواب کړی دی، بس هغه را روان دی زر به راورسي. ګوره خیال کوه سودا ورسره سمه وکړه، ولې چې تا له پکې ما د چاندی هغه تبر فری درکو، نو ګوره ما خراب نه کړي. نه ګل رحمانه ته بېغمه شه، ستا تبر ما ډالرو کې خرڅ کړی دی او ښه ګران مې درله بیه کړی دی، زه به تا له چرم دوکه در نه کم. ټیک ده خو یره تعدي وکړه، ولې چې خان ما پسې لګېدلی دی او هغه په هر حال زما نه دا تبر قبضه کوي، نو زه وایم چې زر یې خرڅ کو. هغه را روان دی ګل رحمانه، د خیره سبا له به دلته یي، چې کله راشي نو تا ته به زه سوال جواب وکم. اوس ته ورشه، ځکه چې د خان چمچي هر ځای کې ګرځي را ګرځي. ګل رحمان او دې زرګر د خان نه په پټه د دې تبر ډیل کړی وي او دې پسې د بهر نه کس را رواني. دی خو اشرف بیا را خطای تبرونو والا پسې، ولې چې دی بیا ځنګل ته تبر وړي او هغه کوی ته ولي. سلام علیکم وروره، یو بل تبر به میلو شي که نه؟ وعلیکم سلام. ولې نه وروره تبرونه د خدای، خو دا راته ووایه چې ته په دې دومره تبرونو څه کې؟ تا خو بله ورځ مې یو تبر وړی دی. تا ته خو ما ویلي و یره چې زه دیوال ته ځوړندوم، هسې شوشه دپاره، زما کار دپاره نه دی پکار. یاره ما ته خو داسې ښکاري چې ته دغه ځنګل کوی ته وړې، زما ومنه او د دې خبرو نه واوړه. داسې ګپ دی، هسې پزول تبرونه پېسله خرابې. تا سره دا څلورم کس دی چې راځي او تبر رانه وړي، ټول هغه کوی ته روان دي او تبرونه ورته ورولي. یره زه د کوی نه نیم خبر چې دا څه کیسه ده، خو زما ځان له تبر پکار دی او زه دیوال ته ځوړندوم، بس اوس راله تبر راکړه چې ځم. ښه ده ټیک ده در کوم، صبر وکړه. اشرف ولګي او یو بل تبر واخلي او ځنګل طرف ته روان شي. دی خو هغه زرګر خان راغوښتي وي، نو هغه راشي د خان دیرې ته، او دا زرګر هم د خان سړی وي او هم د ده په دوکان کې دیره وي. دی چې د خان خواله راشي نو دی ورته وایي جي خان تاسو زه راغوښتم، ولې خیر و؟ او ما ستا نه یو تپوس کو، ما وی چې ګل رحمان سره کم تبر و، نو هغې څه کو؟ آیا پتا خو یې نه دی خرڅ کړی؟ نه خان تبر نه خو زه نیم خبر چې سیکو، او زه خو هغه تبر نشم اغستی، هغه خو ډېر ګران دی. چې تبر تا نه دی اغستی نو بیا هغه تبر ګل رحمان څه کو؟ کو تا سره دې باره کې څه معلومات یي نو ګورې زما نه خبره پټوه، ما ته سبا خبره وکړه. خان ما ستا نمک خوړلی دی، زه به تا ته دروغ څه ویم. زه نیم خبر چې ګل رحمان تبر څه کو او نه بیا هغه ما سره میلاو شوی دی. ما ته ډېره ښه پته ده چې هغه ستا دوکان ته څو پیرې درغلی دی، خو ګورې دا درته ویم کو زه د سنم خبر شوم نو ګورې بیا به د خیر نه وي. اوس ورشه او معلومات وکړه چې هغه تبر کم خوا لاړو. ټیک ده خان، زه به معلومات وکم. خان ولګي او دې زرګر له هم دمکي ورکي، بس دا زرګر د هلته نه په یره کې لاړ شي. زرګر له چې خان دمکي ورکي نو دې ځان سره وایي ما ته د خان ارادې ټیک نه ښکاري، هسې نه دې ګل رحمان ته څه نقصان ورسوي. ځم چې ګل رحمان زر خبر کم او بس دا تبر ورله خرڅوم.
بیا هغه زرګر ګل رحمان خبر کی چې خان در پسې درځي او ته د کوره وځه. نو دې ښځې او مور ته وایي شابه تاسو زر ځان تیار کې چې زر وځو د کوره. د تبر هغه ډیلر راغلی دی او زما انتظار کوي. نو ګل رحمان کور کې چې دا دومره سامان پروت دی دې سره به څه کوو؟ دا اسپه چې ولاړه ده دا به څنګه بوځي؟ ښځې د کوره سم مه راخلې، بس صرف ځان تیار کې چې لاړ شو. یو پیره چې دا تبر خرڅ کو نو واپس به هم د خپل کور ته راځو. دا زمونږ کور دی. ټیک ده ګل رحمانه ته تبر روباسه مونږ دروزو. ګل رحمان ولګي او تبر پسې بار ورشي. دې خوا خان خپلو چمچو سره ګل رحمان پسې راختایي. ګل رحمان مخکې نه ځان له د ټیکسۍ غم کړی وي او هغه ټیکسي ورپسې راشي. ګل رحمان تبر روباسي او سره د ښځې او مور هغه ټیکسۍ ته وخیجي او د هغه ځای نه لاړ شي. دیخوا خان د ګل رحمان کور ته راورسي خو هغې پورې ګل رحمان د کوره تللی وي. دلته خو څوک نشته، جوړې هغې تښتېدلي دي. دلته څوک نشته، هغې ته زموږ د راتلو اطلاع میلاو شوې ده. د خان چمچو ته کور کې څوک میلو نشي نو دی راوځي او خان ته وایي خان کور کې څوک نشته، ګل رحمان زموږ د راتلو نه مخکې وتی دی. جوړې هغه ته مخکې نه پته وه چې موږ به راځو. او ما ته پته ده چې هغه له دا اطلاع چا ورکړې ده. زما چې څه یره وه هماغه وشو. ما سره زرګر غداري وکړه. دا تبر ورله هماغه خرڅوي. زه به دې زرګر سره موس پوه شم. بیا ګل رحمان رورسي هغه هوپیه ځای ته کم چې ورته هغه زرګر یاد کړی وي او هم دلته ورله هغه ډیلر راوستی وي. زرګر او هغه ډیلر د ګل رحمان په انتظاري او هغې ورله ډالرې روړې وي. ها ګل رحمانه رورسېدې، موږ ستا ډېر انتظار وکړو. او بس راغلم وروره، موږ په یو بل طرف راغلو نو په دې وجه لږ لیټ شو او دا تبر مې راوړو بس ډیل را لکاوه چې ځو. ګل رحمانه دا هغه ډیلر دی کم چې د امریکې نه راغلی دی او تا له یې په ډالرو کې پیسې راوړي دي. وروره زه په دې ډالرو نه پوهېږم چې دا اصلي دي کو دیسي، خو بس پتا مې یقین دی او هم ستا په لاس دا ډیل کوم. بېغمه شه ګل رحمانه، زه ستا د هر څه ذمهوار یم. ته زما داسې یې لکه رور، پیسې یو څه بلکل بې فکره اوسه. ګل رحمان ولګي او هغه تبر هلته پرېږدي او هغه ډالر یې ځان سره یوسي. دغه شان دته د خپل تبر قیمت میلو شي.
دی خوا اشرف ځنګل ته راغلی وي او د کوهي د پاسه هغه ونې ته ختې وي او هغه سرانګې وښي څنګه چې ګل رحمان کړي وي. دی لګیا یې تبر وښي او بس د کست هغه تبر کوهي ته وغورځوي. زه د خیره تبر خو مې ورویشتو چې اوس به پرې راوځي که نه. دی ځان سره دا سوچ کوي چې دی کې د کوهي نه رڼاګانې شروع شي. اشرف چې پرې وویني نو ډېر حیرانه شي. هله د خیره پرې خو راووته، د خیره تبر مې وشو. دا پرې چې راوځي نو اشرف ته وایي وایه ته دلته څله راغلې او دې کوهي سره ولې ولاړې؟ جي زه یو غریب مزدور سړی یم او زما نه دې کوهي ته تبر پرېوتو. زما هغه خپل تبر پکار دی. دا سرانګې چې څوک هم وښي هغې د دې ځای نه ژوندي نه ځي. ته ډېر خوشنصیبه یې چې دلته ژوندي ولاړې. زه ستا تبر ګورم او تالی روباسم، ته انتظار وکړه. دا پر یې ولګي او په تبر پسې کوهي ته ورکوزه شي. د خیره دا به اوس ماله د سرو تبر روخیجئ، زه خو به ډېر مالداره شم. لږ ساعت پس چې دا پرې راوځي نو هغه هم د اشرف هغه تبر ځان سره روخیجئ. ما ته کوهي کې دا تبر ملو شو، آیا دا ستا تبر دی؟ اشرف چې هغه خپل تبر وویني نو دی پرې ته دروغ وایي. نه جي دا زما هغه تبر نه دی، زما تبر بدل دی. تاسو یو پیره بیا وګورئ. ټیک ته زه بیا ورځم او ستا تبر ګورم، ته انتظار وکړه. دا پرې ولګي او یو پیره بیا کوهي ته ورښکته شي. د خیر اوس به پرې د سرو تبر راخیجئ. اشرف بچې اوس به درنه غټ خان جوړیږي. لږ ساعت پس چې پرې روخیجي نو هغه ځان سره د سرو تبر روخیجئ. او تیری د خیره زما تبر روختو او دا هم د هغه ګل رحمان د تبر په شان دی. ما ته لاندې دا تبر ملو شو، آیا دا ستا تبر دی؟ او جی هم دا زما تبر دی. ماله دا خپل تبر راکه چې زه پې خپله مزدوري کوم. ستا به ډېره مهرباني وي. ما ته پته ده چې دا ستا تبر نه دی. زه دلته د خلکو مدد کوم خو ړومبې زه د هغې سچایي ګورم. چې څوک هم رښتیا ووایي نو هغې له زه انعام ورکوم او چې څوک دروغ ووایي نو هغې له زه بیا سزا ورکوم. اوس په تا ته هم سزا ملاویږي ولې چې تا دروغ ووایي. خپلې سزا ته تیار شه. اشرف چې دا ووري نو حالات یې خراب شي. دغه ټایم هلته یو شرمخ اشرف پسې راوځي کم چې ډېر خوفناک وي. اشرف چې دا شرمخ وویني نو د خپو نه یې ساه وخیجي. تخته بچې خپې وباسه. بیا اشرف مخکې وي او دا شرمخ ورپسې وي. دی خوا ګل رحمان ډېر مالداره شوي او هغه د خان نه دیره اغوستې وي او په خپله د خان په سوپه ناستي. دله د کلي ټول خلک هم راغلي وي. ما تاسو ټول دې دپاره راوغوښتې چې تاسو ته پته ولګي چې اوس به د دې کلي خان زیم او هم زه به ستاسو فیصلې کوم. دا دیره ما د دې زوړ خان نه واغسته. ستاسو چې څه مسلې او شکایات دي تاسو به یې ماله راوړئ. دې نه علاوه ما د لنګرخانو بندوبست کړی دی. په هغه لنګرخانو کې به د کلي ټول غریبانان خلک فری خوراک کوي او دې نه علاوه زه به دې کلي کې اسپتال هم جوړوم. هغې کې به د غریبو خلکو فری علاج کیږي. ستاسو د راتلو ډېره شکریه.
خلک چې د ګل رحمان خبرې ووري نو ډیر خوشاله شي او د ده دپاره پړکې ووهي. هم دې سره دا کهاني ختمه شي. ګرانو کتونکو کو ویډیو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.